روژه ده. لا روزه نیسی. سبحان الله روزه نیسی لري که ها وی لري که لاړو. دغه یو ورور اسلام قبول کړل شیطوب یې پرېښودل مبارکي ورکړه مبارک ته شه. ما ته نه هغه ته مبارکي ورکړه. هغه مبارک شه. ښه ته بیا کله پرېږدې د شرک کمپنۍ علي تر چا راته وایي د علي څه شی علي د تا څه شی ده علي رضی الله عنه د عورت جوړ کړل علي څه نه ده ویلي یک یو علي د بل د یسوع کامل تا په عمر کې هغه خوټې ووایم تا په ابوبکر کې خوټې ووایم تا په عثمان کې خوټې ووایم ښه او نرګس کې هغې کې څه شی وهې لاړو. ښه دا مې قصدن په دې خاطر پرېښودل چې دا د موږ بعضې بې شعوره او بې شرفه خلقو ته معلوم سي همدغه خلقو ته ورونه وایي دغسې کفارو مجوسو ته ورونه وایي. ښه خبره دلته دا ده خبره دلته دا ده دوستانو له چا سره قرآن کریم سته محترم ما سره سته. ښه د سورة البقره دوامه سفاره 159 نمبر آیات راواخلي. ای مسلمانانو زه نن یو عجیبه الزامي سوال په دې خلقو کوم که یو پکې نه رو د میدان ته به راسي د کنځلو دپاره خو دا ډېر اغاګان ومولیدل ده ومولیدل لدې سره د دوی 12 امام 12 کاله کېږي خیانت یې ورسره کړی او د دوی په امام باندې الله لعنت وایي په دې 12 امام الله لعنت ور باندې وایي. بالکل په 12 امام څوک لعنت وایي؟ الله جل جلاله الله ور باندې لعنت وایي د دوی په 12 امام. او په قرآن درته ثابتومه داسې خبر هم نه د صحابي خبر هم درته نه کوم راته غوږ دا آیات راواخلي آیات الله جل وعلا وایي ان الذين بشک هغه کسان یکتمون سپټوي ما څه وایي اوس اولئک یلعنهم الله په دې کسانو باندې الله لعنت وایي ويلعنهم اللاعنون او په دې باندې په دنیا کې چې څه مخلوق دی الله دا ټول ور باندې لعنت وایي. بشک اکبر متوجه سي دلته ماته رب العالمین وایي څوک چې د دین یوه مسأله پټوي په دې باندې لعنت دی الله او د ملایکو د انسانانو د پیریانانو د ټول مخلوق دی الله ده. قرآني آیات ده که نه ده؟ بالکل څوک چې یو آیات یوه مسأله پټوي سوای رب العالمین ان الذين يكتمون ما انزلنا الله وایي چې ما څه شی نازله کړي که له دې نه څوک یوه مسأله پټه کړي د دین یوه مسأله دې پټه کړله په دې باندې د الله لعنت ته په دې سړي یعنې د دین حکم دې پټ کړل په دې د الله لعنت د ملایکو د انسانانو د پیریانانو د ټولو لعنت ده. اوس یو چا چې ټول قرآن پټ کړی په هغه به د الله لعنت وي که به نه وي؟ بالکل ده متوجه سي راته یو چا چې دی الله قرآن پټ کړی وي په دې به د الله لعنت وي که به نه وي؟ دې ځای ته راځو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ما دا کمره غټه کړي دا کامره غټه کړي ښه دا کتاب وګوري مسلمانانو دا د دوی کتاب ده القواعد دروس في قواعد التفسيرية د شیخ علي اکبر المازندراني دا د دوی لویه مرجع ده د دې کتاب ده. مسلمانانو ښه راته غوږ سئ په دې کتاب کې یو وارې به لاندې دا روایت درته ښکاره کړم. فهذه الروايه
على أي حال صحيحة لا إشكال في سندها. دغه روایت په هر حالت کې صحیح ده. ویني فهذه الرواية على أي حال صحيحة. بدي کې وسو ګوري امام صادق عليه السلام ته یو سړی ورته وویل قرات کول، نو دوی ورته ویل داسې قرات مکه ولا که خلق سي کوي داسې قرات کوه ترڅو پورې چې موږ مهدي راځي. قال چې مهدي راسي نو واخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام او قران براوي. دلته الله وای کړي د دین یو حکم پټ کړل، الله لعنت در باندې ویلی. یو چا چې ټول قران پټ کړي په باندې بلعنت وي که بنوي. قاری سے محترم بشک متوجه نه سو لازمه دي سوال ته دي الزامي سوال ته متوجه یس که متوجه نه یس. قاری سے متوجه. بیا لاندې وایي چې امام علي قران ولیکل. امام علي چې کله د نبي عليه السلام له وفات نه وروسته قران ولیکل صحابه ورته یې راوړل، نو صحابه ورته ویل چې لا حاجة لنا فيه، د تا قران ته موږ ضرورت نه لرو. فقال علي عليه السلام اما والله ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا. امام علي دا قران پټ کړل ورته ویل چې قسم په الله سره نن بعد به ونه ګوریا او مهدي ته یې ورکړل، مهدي پټ کړل تر اوسه پورې پټ. استغفر الله. خبره دلته دا روایت به مو ډېر اورېدلی وي. سوال دلته ده امام علي قران پټ کړی ده، مهدي ته ورکړی ده. قران کې الله وایي څوک چې د دین یو حکم پټ کړي لعنت ته ور باندې. آیا د تاسو په دغه مهدي چې 12 کاله دا قران پټ کړی ده لعنت دی الله د ور باندې کنه د ور باندې؟ یو نور باندې قاری سے محترم د تاسو مهدي ملا ده که ملا نه ده؟ دی وایي ملا ده، امام ده، معصوم ده، وحی ورته راځي. په دې 12 کاله کې یوه مسأله ما ته راوښیسته، یوه مسأله چې هغه د مسلمانانو ته بیان کړي وي. الله وایي که د یوه مسأله پټه کړله د الله لعنت ده در باندې، د ملایکو لعنت ده، د انسانانو لعنت ده په دې سړي چې د دین یو حکم پټ کړي. نو د تاسې مهدي خو 12 کاله ټول دین پټ کړی. پوه نه سولاست په دې سوال باندې پوه نه سولاست. د دې سوال جواب غواړم د ټولو اغاګانو نه. د ما د رسول الله د صحابه او توهین پرېږدي راسې د الله له لعنت مو مهدي خلاص کړی. دی رب جل وعلا له لعنت نه مو مهدي خلاص کړی، دی ملائکه له لعنت نه مو مهدي. که چیرې مهدي مولا نه وي، عالم نه وي، خبره خلاصه سوه. خبره خلاصه سوه. که چیرې د تاسو مهدي مولا وي او امام وي، معصوم وي، وحی ورته راځي، دا د الله دین ولې پټ کړی ده؟ قرآن ولې پټ کړی ده؟ قرآن ولې پټ کړی ده؟ الله دین ولې پټ کړی؟ یوه ورقه کتاب یوه مسأله پکې راوښیه چې په دې 12 کاله کې د تاسو دا تښتېدلی مهدي د جواب کړي. د ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او توهین بیا کوي. د ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امهات المؤمنین دا د تاسې ایمان ده په قرآن باندې. صحابه پرېږده ابو مواده راسه ایمان دې راته ثابت کړه چې تاسې دا قرآن منئ او که یې نه منئ. په کوم قرآن مو اعام و شیه و ایمان راوړی؟ د الله په دغه قرآن مو ایمان راوړی او که په دغه قرآن مو ایمان راوړی چې مهدي پټ کړی ده او امام علي قسم ور باندې کړی ده چې وایي قسم په الله چې له نن بعد تاسې ونه ګوري. په کوم قرآن مو ایمان راوړی؟ مسلمانانو دا مسأله ته د نسوار په سترګه مه ګورئ. دا هغه مسأله ده چې د دوی په مذهب کې روایت مې درته ښکاره کړل. یو کتاب دا په سلګونو کتابونه له ما سره د دوی سته. دی په هر حال کې دا روایت صحیح ده. دوی وایي چې امام علي قرآن ولیکل، صحابه ورته ورکړل، هغه ورته ویل چې تا قرآن ته ضرورت نه لرو. امام علي ورته ویل چې قسم په الله والله چې له نن بعد به تاسې ونه ګوري. مهدي ته یې ورکړل، مهدي ورسره پټ کړل او چې کله مهدي له غار نه راوځي قرآن به ورسره راوړي. په کوم قرآن مو اوس ایمان؟ قاری سے پامه امام کوم قرآن حق ده؟ دا له مسلمانانو سره سیده او که په غار کې له مهدي سره ده. کوم قرآن حق ده؟ دو قرآن حق کېدلی سي مسلمانانو؟ نه. دلته بله مسأله ده، وایي نه مهدي همدغه قرآن ورسره وړی ده، نو څه ضرورت ورته راوړلو ته بیا څه ضرورت؟ دا سوالونه ټول سره نوٹ کړي. بیا که چیرې همدغه قرآن وي لکه مسلمانانو سره سیده، نو بیا هغه قرآن ته ضرورت څه شی ده؟ السلام علیکم. علیکم. قاسم تکړه بروبره. ښه مهرباني وکړه. کنځلې کوې که خبرې کوې؟ خبرې کوو خبرې. ښه په کوم قرآن دی ایمان ده؟ الحمدلله په شیاو. د شیاو په قرآن؟
د شایع او قرآن له چا سره ده کنځلې بیا وروسته وکړه یا یې اوس وکړه چې خلاصې خبره یا یې په اخر کې صحیح ده. وکړه ډېر مو یې وخت درکوو د شایع او قرآن چیرې ده څه مطلب چیرې ده د تا کتاب وایي چې امام د غار ته ورسره وړی مهدي تا ته زه خبر وکم مهدي د غار ته ورسره وړی دا قرآن تا ته زه خبر وکم تاسو خو ځان په قرآن کې ارته ترجمې لیکلي دي کنه تاسو خپل قرآن چې یو ترجمه ده بلکې بله ترجمه ده صحیح ده اصلي خپل قرآن دې چک کړی ده الله بنده څه دومره بیا قلی سي تفسیر او قرآن نه پیژنې قرآن دی الله کتاب درخایمه اصلي د تاسو قرآن چیرې ده چې تا ایمان باندې قرآن خدای خدای کتاب ده ماته پته ده خو تاسو ته نه څه جوړ د کړی چا سره ده دغه قرآن منی دغه دلته چې اوس مسلمانانو سره تلاوت یې کوي دا قرآن منی خبر اوره دغه قرآن منی دا اوس مسلمانانو سره د خبرې دی اوره الحمدلله قرآن منم دغه خدای قرآن دې منی ده څه غب نه تر نه جوړ کړی د اسلام نه دغه قرآن منی سره د مسلمانانو سره ده که هغه قرآن منی سره مهدي سره ده الحمدلله امام مهدي نه زما سره مو قرباني پوه شوې د تا سر قربانېدل خو د زړه سره ما خبره نه ده کړې زه درته وایم چې دغه قرآن منی سره مسلمانانو سره ده که هغه قرآن منی سره مهدي سره ده امام مهدي سره یعنی دا قرآن نه مني منم یو قرآن دی یو قرآن دی څوک وایي چې یو قرآن نه دی نو مهدي ولې پټ کړی دی یو قرآن دغه ولې پټ کړی دی هغه به ولې قرآن راوړي چې تاسو کتابونه وایي چې قرآن به راوړي دی الله هغه اصلي قرآن به راوړي چې یو قرآن د بیا هغه خبره اوره اصلي سو العیاذ بالله او تاسو ولې د ترجمه غلطی کې لیکلي دی یو ترجمه نه بلکې نو بل خو ترجمه پرېږده خبره په قرآن کریم کې د څوک ترجمه کوي ترجمې ته به بیا وروسته راسو اوس قرآن د تا امام وایي چې وایي علي رضی الله عنه قرآن ولیکل صحابه و قبول نه کړل پټ کړل او مهدي ته یې ورکړل مهدي غار ته ورسره یوړل چې کله مهدي راوځي هغه اصلي قرآن به ورسره راوړي تاسې اوس کوم قرآن منئ دا قرآن منئ چې د مسلمانانو دا چا ویل دي ها دا چا ویلي دي دغه څه شی دی دا چا ویلي دي خلاص کړه کامره وګوره کتاب ته دی وګوره دا تاسو پوه کوم یاري کتاب واوره بیا مې پوه کړه یاري کتاب واوره بیا مې پوه کړه صحیح ده دا د تا تر ټولو معتبر کتاب د الکافي د کلینی کافي کتاب اصول کافي دا خو به اورېدلی وي که دې نه ده اورېدلی دا کتاب دې پېژنې که نه اولې نه ښه په دې کتاب کې همدغه خبره ده قرأ رجل دا د دې دوم جلد ده در سره ویې لیکه او د دې 433 صفحه ده کتاب فضائل القرآن فضائل د قرآن کې قرأ رجل على ابي عبد الله عليه السلام یو سړی په ابي عبد الله عليه السلام باندې قرآن تلاوت وکړل امام صادق عليه السلام ورته ویل داسې قرآن مه کوه داسې قرآن تلاوت کوه لکه خلق سې کوي فقال ابو عبد الله عليه السلام ويكل حتى يقوم القائم فإذا قام القائم قرأ كتاب الله كل سلمو مهدي راسي القرآن تلاوت بخبل أندازه وحال بانكي وأخرج المصحف الذي كتبه عليه السلام أو أغا قرآن براولكم سي إمام علي لكلا دا يو لاندي بس يوغورا سي إمام علي قرآن ولي كان أو صحابه وتويل سي هذا كتاب الله عز وجل كما أنزل الله على محمد نو صحابه ورتويل سي لا حاجة لنا فيه دي تا قرآن تمك ضرورتنا لرو فقال إمام علي ويل أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا قسم بو الله سيدغا أصلي قرآن سي الله را نزل كرل لنا بعد بتاسي ونقوري خا وشير ده أصلي قرآن شيري ده امام دې سره يعني دا وصل مسلمانان وسره ده أصلي قرآن نه ده ولې نه دا مسلې ده دا چا ویل چې اصلي نه ده يعني دوه قرآنونه دي تا ته خبر وکم دا یو خو یاري خلاص کو بیا دوه خبري وکړو درې وکړو وخت درکو خبر اوره زما خبر اوره دا چا ویل چې دوه قرآن دي یو قرآن دی تاسو خپل ترجمه پکې بدل کړی دي دا زما خبرو منه و دې الله بنده له مسلمانانو سره دا یو قرآن ده دي تاسو مسلمان وای صبر وکړه دي تاسو کتاب وایي چې اصلي قرآن امام علي قسم وکړل پټی کړل دي تا کتاب وایي دا اوس می کتاب دا اوس نو دی الله بنده په خبره پوهیږي کنه پوهیږي والله امام علي قسم کوي وای قسم په الله سلنانه بعد به دا اصلي قرآن تاسو ونه ګوري یعنی که یو قرآن وي امام علي ولې پټول چا پټ کړی دی دا څه دی څه شی مې درته ښکاره کړل
ولې ژاړې؟ زاړم نه دي، تا په حال افسوس راځي چې دومره لوی لوی خلق یاست په خبره نه پوهېږي. وای نه وستا خبره وره. امام مهدي مولا ده؟ ایوه عالم ده؟ ایوه ګنډوی لاندې ولکه چې شیا کپیر دا چا ول چې شیا هغه کپیر پرېږده، هغه پرېږده، ما ورته کوم ما ورته هغه پرېږده، هغه د تاسو خپل خلک دي. ښه اوس ما هغه کمنټونو ته مه ګوره، ودې زړه سره قربانه کړي. سم امام مهدي عالم ده که عالم نه ده؟ عالم ده. ښه عالم کانه باید دا دین امت ته ورسوي، مسؤلیت یې دا ده کنه. او د امام مهدي یو کتاب تاسو لرئ په ټول مذهب کې؟ او ولنه کوم کتاب ده؟ صبر وکړه. مکو دی اوس راخی ماشاءالله. د خپل وبا سم د سره وسرخوي، سم د سره وسرخوي. په خدای قسم داسې ور باندې را چرخویه، دا په اغاګانو باندې د لیف نجات داسې بدلګي. مخکې مې د مواد قصې درته ښکاره کړلې، قربانه کوم سم دغسې د صحابه او د دښمنانو دا زړونه ور وسوځوي په هر میدان کې، په هر میدان کې. بروره ښه کوم کتاب د زړه سره؟ اله د چا کتابه؟ ان یو قرآن مجید ده کنه، قرآن مجید نو ټول د یو کتاب ده. د امام مهدي کتاب راوړه. د مهدي کتاب کوم یو کتاب درته لیکلی ده؟ ام جی جان رب مو زړګي درته خوشاله کړي. د مبارکې میسه برکت ابو مواد ته وای په والله اوس من پټ درته راګوره دا کلیف ورسیږي. د په دغه ګول باندې او په دې زړه باندې سخت زړه درد کوي، او الله دې تاسو زړګي درته خوشاله کړي. د مهدي کتاب دې درته خیم او د الله بنده تا ورسي مهدي کتاب لیکلی، کوم کتاب لیکلی ده؟ ښه اوس غوږ الله جل وعلا قرآن کې وایي چې وای چا د دین یو حکم پټ کړل، د ما لعنت او د ملائکه او د انسانانو لعنت ده ور باندې. آیا مهدي دا علم خلقو ته رسولی که نه ده رسولی؟ که یې رسولی یې راویښی، که یې نه یې رسولی الله لعنت ور باندې ویلی ده. ته چېرته یې؟ ته اوس چېرته موجود یې؟ دا خبر وکړه. چنار کې نو ته مرکز کې دي. استغفر الله، الله دې وساتي. په چنار کې اوس ته د سوال نه یو خوا بلې خوا تښتېلې وه، نه یې چرس دې وهلي، بنګ دې وهلي. هلته وایي چې د امام مهدي کتاب شته، کومه ده؟ د چا وله؟ ته وایې که نه چې د امام مهدي کتاب دلته لیکلی. دا دې وهلی ده؟ دا اوس کنځلې چې دې وکړې دا د مهدي په کتاب کې راغلی دي. د مهدي علیه السلام عجل الله فرجه الشریف، همدا کتاب یې درته لیکلی 12 امام. الحمدلله الحمدلله دا نه دي خود اکبر تکبیر الله اکبر الله اکبر. چپ چې مهدي کتاب کې نور شان هم لیکلي ته وای. نور څه شي لیکلي دي؟ څه شي دي؟ نور څه شي پکې لیکلي دغه د عجل الله د امام زمان په کتاب خبر وره. ستاسې ولا یو کتاب شته ماته کتاب راوښویه چې ستاسې عمر فاروق یا عثمان غني لیکلی یا بل چا لیکلی وي؟ ښه که مې بیا د امام علي علیه السلام له خولې نه درته وښودل بیا؟ نه تو ماته ووایه چې کوم یو کتاب ده؟ د الله کتاب یې لیکلی ده. چا لیکلی ده؟ دا عمر الفاروق لیکلی ده، دا عثمان ذو النورین لیکلی ده، دا علي حیدر لیکلی ده. نعره تکبیر. الله اکبر الله اکبر اکبر ولله نعره تکبیر. الله اکبر ولله الله اکبر ولله نعره حیدری. دا د شرک نارې دي، شرک د شرک نارې. استغفر الله. وکس وادي زړه سره دا قرآن ابو بکر او عمر او عثمان لیکلی ده. منی دا قرآن؟ صحیح منی چې الله چې کوم مطلب کوم آیات نازل شوی دی او منم چې چا لیکلی دا خو نه منم ځان پکې لیکلی نو دا څنګه ومنم؟ استغفر الله دې قرآن کې له ځان هم شی لیکلی سوی دی. الله اکبر.
الله اکبر. دا د دوی عقیده د مسلمانانو. تاسې مو په تنګي مسلمانانو د زړه سرونو اې د ابوبکر لخکره، اې د علي حیدر لخکره، خبر ورکړي اې د عمر لخکره، تاسې مو په تنګيږي. دا بیچارهګان دا خبرې ته ویلې چړي لیاي و دې الله بنده. دا زه استاد ته څه وایم؟ ته شیعه یې؟ څوک؟ ته؟ الحمدلله I am Shia. ښه ته شیعه یې، ماشاءالله الحمدلله. دې مو ویل کوم امام درته ویلي چې شیعه سه؟ څه مطلب؟ خبر اوره د شیعه د چا هغه دی؟ پیغمبر امتی دي که نه دي؟ یا نه دي که نه؟ قاري صاحب دوی په یا نه پوهېږي، نه ورته وایه. یا نه 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 دي؟ نه دي. صحیح. تاسې د چا امتی وئ؟ د تا له کتابه به درته ثابته کړم. زه د تا په کتاب له تا سره غږېږم. د تا کتاب کې وایي چې الله په غضب د په شیعو باندې امام دی وایي. د امام خبره دې منې؟ دا د اوس به درته ښکاره کړم. بیا توبه وباسه. الله دې وکړي چې توبه وباسي. دا د ګور دا اوس ډایرکټ درته ښکاره کوم. ان الله دا د تا کتاب ده. ښه د تا کتاب او د تا تر ټولو معتبر کتاب کوم دی؟ نخکاری مزور نخکاری سترګې داسې سم مې ورباندې. شرح اصول الکافي، کافي معتبر کتاب دی. ښه د دې شپږم جلده در سره ولیکه نوټ، او ټولو مسلمانانو راته متوجه. شرح اصول الکافي د مولا صالح مازندرانی شپږم جلده 41 صفحه. د چا لیکلې ده؟ صبر 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 قبلي صفحه ته براسو امام نبی درته را شروع کړم چې امام دې سوای. عن ابي الحسن موسى عليه السلام. ابو الحسن موسى عليه السلام دا خو به پیژنې کې به نه پیژنې. امام دې د په 12 امامه وکي. او ابي الحسن موسى، امام موسى الرضا عليه السلام دا به پیژنې کنه. ښه د دې اوس 41 صفحه ته راځو چې څه وایي. ابي موسى عليه السلام قال ان الله عز وجل غضب على الشيعة. الله جل وعلا قهر وغضب د پشایو باندې. دلته اوس راسه الشرح دغه د تا لوی مرجع څه شی وایي. الشرح کې قوله ان الله عز وجل غضب على الشيعة. الله جل وعلا په غضب د پشایو لکثرة مخالفتهم، د ډیر مخالفت په خاطر، وقلة اطاعتهم او سبيخي وي خبر نه د منلي، وعدم نصرتهم او سبيخي مدد نه د کړی لامام الحق، د حق امام نه وي د حق امام مدد کړی نه دیغه خبره منلي ده، بلکې وي په ټول سره وي مخالفت د حق امام کړی ده. په دغه خاطر الله جل وعلا وي په قهر او په غضب ده. دا څنګه اوس ګوره غوښه دا څنګه د رسول الله امتیان جوړېدلی سي چې الله ور باندې په غضب ده، او د اهل بیتو د امامانو نصرت نه ده کړی، مدد نه ده کړی، خبره نه ده منلي، او د هغې همیشه مخالفت کړی. خبر اوره خیر سره دا تعلیم چرته حاصل کړی ده؟ علم ما او ما په مشهد کې. ماشاءالله ماشاءالله. چا نه دې حاصل کړی ده؟ له خامنه‌ای صاحب نه. خامنه‌ای صاحب نه چې حاصل کړی نو داسې ګنډو به نه وي. یعنې له هغه نه چې ټول خلک درس حاصلوي ټول ګنډوګان دي. الله اکبر. دا مې درته ویل چې هغه نه دې حاصل کړی داسې ګنډو نه. تا چا نه حاصل کړی دی؟ تا چا نه حاصل کړی؟ هغه نه دې نه دی حاصل کړی. صبر اوس دلته د تا امام څه وایي؟ امام دې څه وایي؟ میوټ نه یې امام دې څه وایي؟ میوټ ما لګوه. نه یې میوټ جنر والا میوټ ما لګوه. ما سره خبرې وکړه. دا هم د مهدي په کتاب کې راغلي وي دا خبرې. صبر تا ناڅاپه وایه. تا تعلیم چا نه علم چا نه حاصل کړی ده؟ له مهدي نه. چا نه؟ مهدي نه.
دا امام مهدي نه مهدي نه دی حاصل کړي کبل چا غندونه دي حاصل کړي وي نو غزوي نشم او هغه مخکې خلونه دي حاصل کړي خبر وره دا اوس دلته څه درته وایي امام دی وایي الله په غضب د په شیو باندې ولي امام دې درته وایي خدای دې بي خو نه بس امام دې منې کوي نه منې توبه وباسه د کفر او شرک او رافضیت نه دي توبه وباسه کني بل پلان ته د سوانو و امام دې څه درته وایي امام خو تا ته وایي الله در باندې په غضب د په قهر ده الله سي په چا په قهر او په غضب امام توسي خبره ده کوي امام توسي قیامت ریزي غي وایما امام ګاندو هم شو امام د غم کوي تو امام دا کار په خمینی کوه صبر ابل جان خبر اورا صبر چې ګاندو نه شي نه شي کېدی او خبر اورا تاسو ګندوانه تاسو د خور کوس غمګری مو چې تاسو توهین مکه دوستانو تاسو لطفا دای پرېږده دا د مهدي په کتاب کې راغلي دي کتابونه نشته دي مخ کتابونه نشته له تاسو سره دا تاسو مې پښتنه نه ګندوانه چې د کتابونه نشته ګندوانه کوي کتابونه مونږ نشته امام ورځ قیامت به تاسو امام لمخ سره څه شي کوي بیا تاسو سره ګوري صبر وکړئ چې تاسو جهنم ته یوځه چې ټول نمخ کې بتاي جهنم کې پوښوي او شپې ولای کس ګندوي یعنی امام دی وای الله په غضب په تاسو باندې ده الله په قهر په تاسو باندې ده او بیا به زیم جنت ته او بیا به اهل سنت والجماعت دی رسول الله دی اهل بیت منون کې دا به بیا جهنم ته زینا وا 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 دا په مهدي په کتاب کې راغلی وا نه د ستاسو کسه غنه یو تاسو خو څنګه ګندوانه مونږ زړی مو بس سیدا روزه ده لا روزم نسي سبحان الله روزم نسي لاريكا ها وي لاريكا لاړو لا اله الا الله لا ګوریا دا کومه خبره چې په دروغ و تاسو ته کې چې موږ دا قران منو په الله قسم که دا قران مني ای ویده مسلمانه درته وایم زه به ګورې یا مړ یم یا به ژوندی یم خدای خبره یاد وساتئ د الله په مخ کې په ورځ قیامت درته وایم چې دا روافض او مجوس دا قرآن نه مني لکه د اوس دې سړي درته ویل د مهدي سره چې کوم قرآن د هغه موږ منو او په دې قرآن کې تاسو دا خبرې مه هېروئ په دې قرآن کې وایي ډېر شیان خلکو لیکلي دي بالکل دی وایي قاري صاحب الله مو راته سرلوړي کړه رب مو راته دنیا او آخرت ښایسته کړه ابو مواد کشک ابو مواد نن خو نسته د ما ابابیل نن نسته را سره د ما هغه د ابوبکر او د عمر لښکر نسته را سره چې د دوی دا زړونه په دې هر طرف کې ورته دردولي وای او سمې ورته سوال تکرارا مې دا ده مهدي مو عالم ده که نه ده که عالم وي د الله دا دین خلقو ته بیان کړی که نه ده بیان کړی که چیرې بیان کړی وي یوه مسئله یې راته وښیاسته که یې نه وي بیان کړی الله قرآن کې لعنت ورباندې ویلی ملایکه وي لعنت ورباندې وایي انسانان ورباندې لعنت وایي راسي یا به مهدي ملعون وي د تاسو د الله په لعنت باندې او یا که ملعون نه وي راسه یوه خبره یې راته وښیي چې دا د مهدي خبره ده او کړې ده او دا یې مسئله جواب کړې ده د دین خدمت په یو مسئله کې کړی راځه په خیر راسه ابوبکر ته زه د اعلان د خلکو ته حیران یم چې د دې دا کم کسان چې دا د منیر شاکر والا دي د دومره په دې سترګو ړوند دي په دې زړه باندې کفر چې کلی شوی دی چې هغه ورته وایي زه سره دا قرآن نه